نو ته خو روغ جوړ یې، تا باندې څه شوي دي چې اوس کار ولې نه کوې؟ لاس مې وروره دغه شی دی. دا ولې؟ السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، دا کور ته چې موږ ولاړ یو، د دې کور ادرس به تقریبا موږ ته 15 نفرو راکړی وي. وایي دا کور ته ورشئ، د کور پوښتنه وکړئ. دلته یو کورنۍ د ډېر بد وضعیت کې ده. موږ هم راغلو کور ته، خو کور کې هغه نفر نشته، د کور سرپرست نشته. هغه دوکاندار ته مو واپس زنګ وکړلو چې هغه وروره ولیږه چې د پوښتنه موږ وکړو. ورور په لار کې روانه، تر هغې انتظار پاتې کېږو چې هغه راورسېږي او د ده نه پوښتنه وکړو چې د څه مشکل لري. ولې دومره ډېر خلک موږ ته معرفي کوي دغه ورور، په ده کې کوم داسې کمبود ده؟ راځئ دغه ویډیو خیره پورې موږ سره وګورئ تر څو دغه ورور راشي او له ده سره خبرې وکړو، د ده مشکلات واورو. قدرمن لیدونکو، له ډېر انتظار وروسته هغه دی زموږ ورور روان ده چې دی څه مشکل لري او څه ستونزې لري، او ده سره به خبرې وکړو. ده سره یوه خلطه هم ورسره ده چې په دې خلطه کې د څه راټول کړي دي، څه یې راټول کړي ده. السلام علیکم. محترمه جوړ یې، طبیعت دې ښه ده، ژوند بخیر ده، ښه یې، ښه جوړ یې. دا د تا د کور ادرس موږ د ډېر خلکو راکولو. نو ته خو روغ جوړ یې، تا باندې څه شوي دي چې اوس کار ولې نه کوې؟ لاس مې وروره دغه شی دی. دا ولې؟ 4-5 سره خیال لاس یې داسې ټولېږي مات ده؟ اوس هډوکی بیخي لري نه. الله اکبر. بیخي د لاس شته نه که شته؟ لاس شته خو هډوکی نه لري. دا بیخي هډوکی نه لري. دا وړه خیرخانه ده، بل د کور سرپرست نه لرم. دا شیان مې راټول کړي وروره، په دې باندې دماغ کفایت نه کېږي چې وړه خیرخانه زه پرې وساتم. دغه چې اوس تا راټول کړي دا څو نفره فامیل تا په کور کې دغې ته ورکوې؟ دا 6 کسه فامیل یم. 6 نفره فامیل یې، سرپرست یې ته یې؟ هو سرپرست یې زه یم. دا د چې راټول کړي دي؟ دا 2-3 ټکلې دي. یوه نیمه ټکله ده. ښه، الوګان دي، 2-3 بانجان دي، 3-4 الوګان دي، اړې غوښه کسابان سره راکړي په دې باندې خیرخانه ته رسېدلي. ښه، دغه الوګان شول او دغه ډوډۍ شوله، دې باندې 6 نفره. 6 نفره. نو 6 نفره دې باندې څنګه ګزاره کېږي؟ نو ولا نو په لوږې سره مخامخ نو څه وکړو؟ سهار کور نه په کوم حالات کې وتلی وي؟ څه دې په زړه کې ارمان زه به څه راوړم کور ته؟ دا مې په زړه کې ارمان چې زه به نن 1-2 منه وړه کور ته راغلم، خو په ټوله ورځ کې ما 130 روپۍ کړي. من په 300 روپۍ افغانۍ ده د وړو. په 300 افغانۍ ده. په کور کې لا تر اوسه نه مې بخارۍ لګولې ده، نه لا تر اوسه لرګي لرم. د یو شي درک مې نه لګېږي چې زه د خیرخانې هغه وکړم. سهار ته خپلو بچیانو چې غوښتل چې بازار ته تلې؟ دا ډوډۍ هر څه یې غوښته، نه د چي درک شته، نه د برې درک شته، د یو شي درک نشته. بس د هغه ارمان پوره نشته. ارمان د چا پوره سوی نه ده، هر سړی ورته وړی، خو بیا هم واړه بچیان دي څنګه یو. الله اکبر. قدرمن لیدونکو، د ده لاس چې پورته یې ټول کړو، موږ هم حق حیران کړلو. ما خو اول فکر وکړو چې په وجود باندې روغ ده سړی، ولې کار نه کوي، ولې مزدوري نه کوي. خو موږ هر وخت همدغه فکر په زړه کې لرو چې باید هر انسان کار وکړي او مزدوري وکړي، حلال رزق وګټي کور دپاره. خو موږ د چا د حاله خبر نه یو. کله چې واقعیت نه خبر شي سړی، مخکې باید سړی قضاوت ونه کړي په یو چا باندې. دا چې کله لار کې روان وم ما یې ویلو چې دا خو روغ او جوړ ده، چې اوس یې لاس وګورې، لاس یې بېچاره بیخي د هډوکی شته نه. دا دی چې پورته جګېږي. الله اکبر. ته دغه لاس جګه داسې خپل لاس پورته نه کېږي، دلته کت شي، دلته کت شي. حق حیران شي سړی ورته. نو په دې لاس باندې به داسې څه مزدوري وکړي؟ په دې یو لاس باندې، یو لاس باندې مزدوري نه کېږي. مجبور ده چې بازار ته ووځي او له خلکو یې وغواړي، بله لار ورسره نشته. څومره وخت کېږي دغه کار کوي، اوس بازار ته ځي او د خلکو خیرات غواړي، واضح خبره به وکړو. مجبوري ده چې راغله لا راوستله. هغه څوک چې د فیسبوک کې ځینې لیکنې کوي، یوه ورځ ځان نه پوښتنه وکړي تا د ده چا سره مرسته کړې لکه دغه ورور؟ یوه ورځ داسې لیکنه کړې چې دغه ورور ته دې مرسته غوښتې ده، کله ته د داسې خلکو نه خبر یې، خو بس موږ هر وخت منفي فکر لرو. د دغو خلکو په موږ باندې حق ده، د دغو حق باید موږ ادا کړو. دوی سره باید موږ مرسته وکړو، د دوی سره باید موږ کومک وکړو. 4 کاله 4.5 کاله کې 40,000 افغانۍ مصرف یې راځي، د پیسو درک نشته، لاس مې دغه شی پاتې. 40,000 مصرف باندې جوړېږي دغه لاس دی؟ سیخان ورځي، سیخان ورشول کېږي، بیا جوړېږي، بیا کار هم پې کولی شي.
کار خو ډاکټرانو راته ویلي چې 6 میاشتې کار نشته کولی نور به 8 میاشتې لاس داسې رایستی شي دغه راته راوباسه د لاس داس ګوتې دې جوړې دي ګوتې هم جوړې دي دا دلته چې دغه شوی الله اکبر الله اکبر ښه قدرمن لیدونکو شکر باید سړی په خپل حال باندې وباسي نو دغه ورور په دې حالات کې څه رقم ته مزدوري وکړي دا ورور په دې حالات کې څه رقم ته کور دپاره حلال رزق وګټي مجبوره ده چې بازار ته لاړ شي او له خلکو یې وغواړي دا په موږ باندې حق لري راځئ چې ورسره مرسته وکړو راځئ چې ورسره همکاري وکړو الله پاک دې داسې ورځ په چا باندې نه راولي چې دومره توان نه وي چې خپل بچیانو لپاره حلال رزق وګټي زما دغه ورور نن مستحق دی راځئ چې ورسره مرسته وکړو راځئ چې کومک ورسره وکړو والا زه څو ډوډۍ به راوړم دا یوه نیمه ډوډۍ قسم د کور کې اوس هم ثوابي روزه نیولي یعنې 15مه روزه ولې ثوابي روزې نیسي ثوابي روژې نیسي څه ویل غواړې هغه دوستانو ته چې تا همدغه مهال ګوري دوستانو ته دا ویل دي چې 6 بچیان لرم د کور سرپرست نه لرم دا یوه نیمه ډوډۍ باندې به زه څه وکړم ګیز ووځم ماښام راځم 3 الوګان وي 2 بانجان وي په دې به زه څه وکړم مرسته باید را سره وشي په کور کې خاصې ثوابي روزې نیسو ورکه د یوه شي درک وي خلکو نه دا غواړم چې زه په وس کې کېږي او له موږ سره کومک وکړي دا 6 بچیان له لوږې نه رانه مري له یخ نه له سړو رانه مري زه نو څنګه وکړم زه به څه شي وکړم په دې لاس به زه څه وکړم الله دې رحم وکړي ښه قدرمن لیدونکو زما دغه ورور به اوس په یوه نیمه ډوډۍ باندې څه وکړي د ده د خولې خبره چې په کور کې زمونږ کوروالا ثوابي روژې نیسي کور کې ډوډۍ نشته نو رښتیا ده چې موږ دغه د ده هغه ولیدله یوه نیمه ډوډۍ کور ته را روانه کړي یو څو الوګان دي همدغسې څو بنجان دي دې باندې دا اوس څه وکړي دا اوس کوم یو ته کوي 6 نفره فامیل لري دپسې او په دې لاس کې به دا څه وکړي چې مزدوري نشي کولی دا خو 6 دي چې 12 وای 15 وای چې په لاس روغ وای په وجود روغ وای نو ما ورته ګټلې سیارېړه مې چلولی یم دغومره مې ورته راوړلی سول یو څه مې کوی سوی اوس په لاس مایي په یم د یو شي درک نسته چې زه یې وکړم هغه متل دی له یو لاس نه ټک نه خیزي زه به په دا یو لاس څه شي وکړم وړه خیرخانه در پسې واړه بچیان دي را پسې څه به وکړم په دا یو لاس باندې چې تاسې کومک را سره ونه کړئ همکاري را سره ونه کړئ مرسته را سره ونه کړئ نو زه به په دا یو لاس څه وکړم بېشکه قدرمن لیدونکو موږ داسې پښتنو کې متل ده چې د یو لاس نه ټک نه خیږي که هر څومره یې داسې کې ټک نه کوي که بل سره ملګری شي حتما یې ټک خیږي خو دو هغه ملګری چې دی د سره وفا نه کوي هغه روغ صحت الله پاک ترې اخیستی خو اوس امتحان دی راځئ چې موږ داسې ورسره مرسته وکړو ورسره همکاري وکړو قدرمن لیدونکو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوو چې بل ځل راځو د ده ورور سره مرسته وکړو همکاري وکړو الله دې وکړي چې بل ځل دغه ورور تاسې په خوشحالۍ باندې وګورئ بل الله دې وکړي چې بل ځل موږ راځو دې ته د وړو ډوډۍ راوړو دې ته غوړي راوړو دې ته شیان راوړو چې دا بیا دا ارمان ونه کړي چې ما سره یوه نیمه ډوډۍ ده یو څه دا ژمی روغ تېر شي هم ښه ده نو دا خپرونه په دې هیله باندې پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي